السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده، د دوو کورنیو ترمنځ جنګ شو. په دې دوو کورنیو کې یو کس زخمی شو، خو دا زخمی والا لاړل د زخم کوونکو کورنۍ ته یا هغوی دوی ته راغلل، خپل منځ کې صلح وکړه. خو څو ورځې وروسته دا زخمی مړ شو. نو د همدغه زخمی او د مقتول ورثه د هغه بلې ډلې نه د دیت غوښتنه کولی شي که نشي کولی. هدف دا دی چې د دوو کورنیو ترمنځ شخړه راغله، یو کس پکې زخمی شو، دې دواړو خپل منځ کې روغه او جوړه وکړه. څو ورځې وروسته دا زخمی مړ شو. نو اوس د دغه زخمی او د مقتول ورثه د هغه زخم کوونکو نه د دیت غوښتنه کولی شي که نشي کولی. فقها لیکي که چیرته دا صلح او معافي یوازې د جنایت او د زخم وي، یعنی دا کم جنایت چې تاسې وکړه موږ بخلي یاستئ، یا دا زما لاسم چې زخمی که تاسې مې بخلي یاستئ، او زخمی دی د دې جنایت څخه په پیدا کیدونکو اثراتو باندې خاموش پاتې وي، چې د دې زخم نه وروسته چې څه پیدا کیږي په دې باندې خاموش پاتې وي او د همدې زخم له وجې هغه مړ شي، نو په زخمی کوونکي باندې بیا دیت لازم دی. د جنایت معافي ورته وکړه چې دا زما لاس دې زخمی که معافي مې درته کړې، خو د دې زخم نه وروسته چې کم اثرات پیدا کیږي په دې باندې خاموش شول، نو که د دغه زخم نه مړ شي د دیت غوښتنه ترې کولی شي. او که چیرته صلح د زخم او له هغه څخه په پیدا کیدونکو اثراتو باندې شوي وي، چې دا زخم هم درته بخلی چې زه دې زخمی کړی یم، دا جنایت مې هم درته بخلی، د دې نه وروسته چې څه کیږي دا مې هم درته بخلي، نو له صلح څخه وروسته که چیرته زخمی مړ شي نو په زخمی کوونکي باندې هیڅ دیت نشته دی. همدغه مسئله هدایې په 4م جلد کې په 576 صفحه کې په کتاب الجنایات کې او د دې ترڅنګ تبین الحقایق په 6م جلد کې په 188 صفحه کې په تفصیل سره څیړلې ده. حتی هدایې دا لیکلي دي که یو سړي د بل سړي لاس ورپرې که قطع که ورته، دا د چا لاس چې ورپرې شوی و هغه د قطع معافي وکړه، خو وروسته د دغه پرې شوي لاس نه دا سړی وفات شه، نو چا چې دا لاس پرې کړی په هغه باندې دیت دی. اما که داسې معافي ورته وکړه چې دا لاس دې راته پرې کړی دا مې هم درته معاف کړي، د دې نه وروسته چې څه ماته پیښ کېږي دا مې هم در معاف کړي دي، نو که مړ شي بیا دیت ورباندې نشته. چې تا پرې وستایم هغه لفظونه نور نه راځي، چې تا پرې وستایم هغه لفظونه نور نه راځي، په غم او درد باندې تر ټولو پریشانی زما، پتا آباد یم زه خوږې مرجانې زما، قدر دې درکړي الله و قدردانې زما، پتا آباد یم زه خوږې مرجانې زما، ستا په خدمت به مور خدای ماته جنت راکوي، ستا په خدمت به مور خدای ماته جنت راکوي، په کار بشي ستا لپې لپې دعاګانې زما، پتا آباد یم زه خوږې مرجانې زما، په کار بشي ستا لپې لپې دعاګانې
مرجانی زمان پتا آباد یم خوږی مرجانی زمان قدر دی درکړي الله وقدر دانی زمان پتا آباد یم خوږی مرجانی زمان او پتا آباد یم خوږی مرجانی